سلامونه دوستانو، نن غواړم د بشریت له یو تر ټولو لویو او سترګې نه راتېرېدونکو پروژو خبرې وکړم. هغه پروژه چې نه یوازې تزاري روسیه یې ولړزوله، بلکې په نړۍ کې یې هم ستر بدلونونه راوستل: د سیبري اورګاډي پټلۍ. دا لاره د نړۍ تر ټولو اوږده پټلۍ ده چې اروپا له اسیا سره نښلوي او په امپراتوریو د جوړولو او نسکورولو کې مهمه ونډه لري. له موږ سره پاتې شئ چې د دې سترې پروژې له پیل څخه تر پایه پورې په اړه هر څه زده کړو او ووینو چې دا لویه پټلۍ څنګه د تزاري روسیې په زوال کې مهمه برخه لرله. په 19مه پیړۍ کې تزاري روسیه له لویو بدلونونو سره مخ وه. وروسته پاتې زراعتي اقتصاد، پیچلي ټولنیز جوړښت او د ټولنې په بېلابېلو طبقو کې پراخې نارضایتي. په همدې وخت کې دریم الکساندر پرېکړه وکړه چې روسیه باید صنعتي شي او په دې برخه کې نوو او پیاوړو زیربناوو ته اړتیا وه. د سیبري اورګاډي پټلۍ د دې اړتیاوو له اساسي ځوابونو څخه وه. په 1891 کال کې د سیبري اورګاډي پټلۍ پروژه د دریم الکساندر په فرمان پیل شوه. د دې سترې پروژې هدف دا و چې یوه پټلۍ جوړه کړي چې له موسکو څخه د روسیې په ختیځو لرې پرتو سیمو پورې وغځېږي. دا لاره چې له 9300 کیلومترو څخه ډېره اوږده ده، د سیبري له بکر او ناپېژندل شویو سیمو څخه تېرېږي، او هغه سیمه چې تر دې مخکې تقریبا لاسرسی ورته نه و، د روسي پټلیو له شبکې سره نښلوي. د سیبري اورګاډي پټلۍ جوړول له ډېرو ننګونو سره مخ وه. سیبري یو پراخ او خپور سیمه ده چې د سخت موسم شرایط لري. په ژمي کې تودوخه تر -80 درجو سلسیوم پورې راښکته کېږي، او دا په دې معنا ده چې ځمکه یخه وه او د جوړولو کار سخت و. دا شرایط نه یوازې د پټلۍ جوړولو کار سلو کوو، بلکې د ډېرو کارګرانو ژوند یې هم په خطر کې اچولی و. د دې سترې پروژې د جوړولو لپاره په زرګونه کارګرانو ته اړتیا وه. دا کارګران له بېلابېلو سیمو څخه سیبري ته راوړل کېدل، خو سخت او ستړي کوونکي شرایط کارګران هم له پښو غورځولي وو. د روسي حکومت له سیاسي او جنایي بندیانو څخه هم د دې پټلۍ د جوړولو لپاره کار اخیستلی و. دا بندیان چې سیبري ته د جبري کار لپاره تبعید شوي وو، مجبوره وو چې په ډېر سخت او غیر انساني شرایطو کې کار وکړي. له 1914 کال وروسته کله چې دا پټلۍ بشپړه شوه، روسیه وکولای شوه چې د خپل ختیځ او لویدیځ ترمنځ مستقیمه اړیکه جوړه کړي. دا لاره د روسیې اقتصاد ته نوی ژوند ورکړ، ځکه چې د سیبري له لرې پرتو سیمو څخه صنعتي او ګڼې میشتې مرکزونو ته د مالونو او سرچینو د انتقال زمینه برابره شوه. همدارنګه دا پټلۍ نوې سیمې رامنځته کړې او د آسیایي هېوادونو سره تجارت زیات شو. که څه هم د سیبري اورګاډي پټلۍ له اقتصادي پلوه بریالۍ وه، خو سیاسي پایلې یې ډېرې بدې وې. د دې پټلۍ د جوړولو او ساتنو ډېر لګښتونه د تزاري روسیې پر اقتصاد فشار راوړی و. دا فشارونه د عمومي نارضایتي سره یو ځای داسې شرایط رامنځته کړل چې په پای کې د روسیې انقلاب او په 1918 کال کې د تزاري امپراتورۍ په سقوط کې ونډه لرله. د سیبري اورګاډي پټلۍ چې په لومړیو کې د روسیې د ځواک او عظمت یو نښه بلل کېده، په پای کې د دې امپراتورۍ په سقوط کې یو له کلیدي عواملو
څخه شوه. دا پروژه د ټولو ننګونو او بریاو سره وښودله چې څنګه یوه ستره زیربنا کولی شي نه یوازې اقتصاد بلکې د یوه هیواد راتلونکی هم بدل کړي. نن ورځ د سیبري اورګاډي پټلۍ لا هم د نړۍ تر ټولو اوږده پټلۍ ده او د روسیې په اقتصاد کې مهمه ونډه لري. خو میراث یې له یوې پټلۍ څخه ډیره ده. دا پروژه د یو امپراتورۍ د ځواک او کمزورۍ ښودنه کوي او د انسانانو له طبیعت او ټولنیزو بدلونونو سره د مقابلې کولو په لویو ننګونو کې یو نښه ده. ګرانو دوستانو، هیله لرو چې له دې تاریخي سفر څخه مو خوند اخیستی وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او سابسکرایب مه هېروئ. مننه.